سلام علیکم. تاسو ټولو خویندو ورونو ته ښې هیلې وړاندې کوم او ما د ځان سره څو غزلې راوړې وې خو د وخت د کمي له امله زه نسم کولی ټولې ووایم خو دا غزلې بیا زاړي نو تصمیم مې ونیو چې د هر غزل نه دوه بیته راواخلم او تاسو حضور ته بیا وړاندې کړم. ما د ستر اتل د قاسم خان شهید په وصف کې د ده د فداکاري په وصف کې د ده د قهرماني په وصف کې ما یو چی لیکلی و او د کونړ سیند ته مې یو چی لیکلي هسکې مینې کلي ته مې یو چی لیکلی و چې په یو بمبارد کې ټولې مورګانې خویندې کې شهیدې سولې او نارینه پاتې سول. نو ډاکټر صاحب دلته غمجن تصویرونه ارائه سولو یوسفزي صاحب وویلې چېرته ناسته چې کېدلی سي ولسوالي د سروبي ته پوسته راسي خو زه درته په ټولو مقدساتو قسم خورم چې پاکستان به تجزیه کوو او هیڅ وخت کې به دا پنجابی رانیسي. مژه مړه نه یو هم د ښار هم د غره یو خو ویده یو پښتانه یو. ویشل شوي په خیل خیل یو ځکه لر او بر پرهار پرهار پراته یو. منم چې ښکلي یو ترزن یو قدرمند یو عزتمند یو غیرتي یو موږ خوشحال یو پښتانه یو مړه نه یو خو متاسفانه چې ویده یو. څه اوارې دښتې څه ګلان پکې راشنه سول څه اوارې دښتې څه ګلان پکې راشنه سول او سره غاټول د مینې عاشقان پکې راشنه سول. مچۍ پاس په بڼېږي چې ایوځ بیخي سرې پاڼې ګوره میانان چې له خندانه ورته شنه سول. ما چې سر ورباندې ټیټ کړ ما چې سر ورباندې ټیټ کړ چې ایمچ کړم ګیره خولې ته راغله ملایان پکې راشنه سول. ژوند د سیند تر غاړې ژوند د سیند تر غاړې او په غرو کې خوند کوي ژوند د سیند تر غاړې او په غرو کې خوند کوي. زما د کونړ په سرکشه کژو وژو درو کې خوند کوي او بېسارې ښکلا الله ورکړې د غیرت برخه یې ډېره د داسې ښکلو پښتنو سره په حجرو کې خوند کوي. نور دې پاتې وي. ستر اتل قاسم خان چې الله تعالی دې ورته جنت ورکړي د وخت کې چې دروازه ماته کړله او د افغانستان تور سور زرغون بیرغ په پوسته باندې ودراوه او بیا یې ورته سلامي ووهله په هغه وخت کې د ده په ځان باندې مرمۍ ولګېدلې او دی په شهادت ورساوه. قاسم خان په خپلو وینو د ګوشتې لمنې سرې کړې قاسم خان په خپلو وینو د ګوشتې لمنې سرې کړې ځان یې کړو شهید او جوړې موږ ته حماسې کړې. فرشتو د دا شهید جنازه وړله موږ لیدله
ترې چاپېرې له شهیده د سرو ګلو غونچې کړې او قاسم وما د پنجاب دروازه مې په سکونو د پنجاب دروازه مې په خپل سکونو ماته کړه قاسم وما د پنجاب دروازه مې په خپل سکونو ماته کړه تږی وما مست وما تنده مې په خپلو وینو ماته کړه رپولو مې پاس په لوړو غرونو تور سور زرغون بیرغ قاسم خان د تور پنجاب ملیشه په سرتیرو چغو شاته کړه او شیرین ځان یې شهید کړ او جوړه یې مشته حماسه کړله څومره بختور وي چې الله نصیب دا تحفه او برخه تا ته کړه پرښتو چې په اروژو د دا شهید جنازه وړله ما لیدله د ستورو ورا راغله توره تیارې یې بلې خواته کړه شهادت مبارک جنت مبارک او دا لوړ عظمت مبارک ډیوه یې ورته مړه کړه او د تور پنجاب خونه یې میراته کړه او د وطن مور د قاسم اتل د قاسم شهید مور چې جناب کرزي ته د خپل زوی د شهادت مبارکي ورکوله او هغه ژورنالیست چې د ده کور ته تللی و هغه ژورنالیست ته د خپل زوی د شهادت مبارکي ورکوله په دغسې مور باید سړی وویاړي درود دی وي په دغسې مور د وطن مور افغانانو ته د خپل زوی د شهادت مبارکي ورکړه صدقه له داسې مور او زویه چې حماسه د تاریخ راته پاته کړه مننه